د انسانانو ضروریات شتا، خو دوی که ورسره په دې دل او دماغ باندې سوچ فکر کو د الله رضا طرف ته خپل زړه او دماغ ورواړول، نو د انسان به د دنیا د ضرورت هم پوره شي، وسره د الله رضا به هم حاصل شي. پیغمبر علیہ السلام چې د نبوت اعلان وکړ، نو د مکې مکرمې خلک چې مخکې به پیغمبر علیہ السلام ته صادق او امین وي او داسې په درانه نظر به ورته کتل، چې کله د نبوت اعلان وشو د هغوی هغه نظر بدل شو. پیغمبر علیہ السلام ته په درانه نظر کتل یې پرېښودل، سپک نظرې سو چې وال ټکول او تکلیف رسول شروع شو. دشمنی ورسره شروع کړله. نو 14 کاله د نبوت زمانہ پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرامو ډېر په سختۍ او په تکلیف کې تیر کړل. روزانه د مرګ خطره به وه، او پیغمبر علیہ السلام با اللہ پاک بچ کو. آخر کې ټولو کافرانو داسې یو مشوره وکړه چې نن یې جمدې پرېږدو، نه وجنو یې. د شپې به د کوره تو شو، د سهار منځله به پیغمبر علیہ السلام راوځي او ناڅاپه حمله به پې وکړو، د یو کس او د بېشمېره کسانو نه کېږي، په تورو به قتل کو. او قام قبیله که تپوس کوي نو موږ وایو چې یاره موږ ته پته نه لګي چې چا وژلی دی. د تیارې ګزار به نو ګزار کوونکي به نه معلومیږي چې دا د چا په ګزار مړ شو. پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک اطلاع ورکړله چې محبوبه دې ځای نه اوس هجرت وکړه. آخری فیصله دې خلکو داسې وکړله. نو پیغمبر علیہ السلام په دغه شپه د کوره ووته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځان سره که او د مدینې منورې طرف ته هجرت شروع شو. پیغمبر علیہ السلام مدینې منورې ته ورسېده. دې نه مخکې پیغمبر علیہ السلام ملګرو ته اجازت کړی و که څوک تنګ وي دلته نو دې ځای نه که هجرت کوئ نو لاړ شئ. حبشو ته هجرت شوی و، مدینې منورې ته هم ګڼو صحابه کرامو هجرت کړو، خو خپله پیغمبر علیہ السلام او یو څو ملګري پاتې وو. آخر پیغمبر علیہ السلام هم تشریف یوړه. دغه وخت کې د مکې مکرمې نه هجرت داسې فرض و لکه کلمه ویل چې فرض دي، منځ کول فرض دي. دغه شانتې هجرت فرض و. یو سړی په مکه کې په کافرو کې پروت دی او هجرت نه کوي، وسې کېږي او هجرت نه کوي، نو دی ګناهګار دی. او بې وسه بنده دی چې لارې کوڅې ورته معلومې نه دي، ضعیف دی، سفر نشي کولی، مجبور دی. خو چې د چا وس کېږي نو هغه به خامخا هجرت کوي. دغه ورځو کې یو زنانه مسلمانه وه او مکې ته په څه غرض باندې تلې وه. ام قیس نوم یې و د دې زنانه، ام قیس. نو دا ام قیس تلې وه، دغه ځای کې یو صحابي دی، د هغه ورسره د ایمان راوړو نه مخکې تعلق و. نو چې کله دا ولیدل نو هغه خپل زوړ تعلق باندې ورسره خبره اتره وکړله. زه تا غواړم. هغه ورته وایي که ته ما غواړې نو اوس حکم دا دی چې ته به هجرت کې نو هلې به ما غواړې، او که هجرت نه کې نو زما ستا نه کېږي. نکاح کول یې غوښتل، هغې ورته شرط ته ولګو چې پیغمبر علیه السلام د هجرت حکم کړی دی.
نو دا صاحب د دې ام قیس د پاره د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ. اوس چې ورسېده نو پیغمبر علیه السلام ته صحابه کرام رالل، وی دا فلانې سړی راغلی دی، خو د الله د رضا دپاره خو د هجرت نه دی کړی دی، خو د ام قیس دپاره راغلی دی، د دې خواهشمند دی. نو د ده د هجرت څه مسله ده؟ ثواب به وشي؟ دی مسلمان او هجرت یې کړی دی، او منځ کې د دنیا یو خبر راغلی ده. وی پیغمبر علیه السلام په منبر تشریف فرماو او وی فرمایل انما الاعمال بالنیات، د عملونو دار و مدار په نیت باندې دی. وانما لامرئ ما نوی، د سړي دپاره به هغه څه کېږي چې کوم یې نیت کړی دی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، که د چا هجرت د الله د رضا دپاره د پیغمبر علیه السلام دپاره وي نو د ده دا هجرت قبول دی، ځکه چې هجرت یې د الله او د الله د رسول دپاره کړی دی. فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها، او که د چا دا نیتی چې هجرت کوم چې ماته څه دنیا حاصله شي، او الى امرأة یتزوجها، یا یو زنانه دپاره نیت کړي چې دا په نکاح والما، فهجرته الى ما هاجر الیه، نو د ده دا هجرت قبول نه دی، ځکه چې هغه څه له هجرت کړی چې کم له کړی دی، یعنی یا دنیا ده یا ښځه ده، دې دپاره هجرت کړی دی، نو د ده دا هجرت مردود او قبول نه دی. ګوره هجرت فرض و، ډېر لوی د ثواب کارو، خو منځ کې پکې یو ټکې راغی چې ام قیس دپاره تللی. نو پیغمبر علیه السلام وضاحت وکړو، هجرت د الله د رضا لپاره نه دی، نو ثواب پې ونه شو. صحابه کرام ډېر ښکلي خلک دي، په دې صحابي یې داسې پرده چولې نوم یې نه اخلي چې د څه نوم و، خو بس مهاجر ام قیس یې ورته ویلی دی چې ده د ام قیس دپاره هجرت کړو، نور د هغه نوم یې وانغښته، پرده یې پې چولې ده. نو هر یو کار چې یو بنده کوي نو دې کې د الله رضا د شریعت حکمونه د مخې ته راوړاندې کړي او بیا دې کار وکړي، نو د ده به حاجت هم پوره کېږي، ثواب به هم کېږي. ګوره دا خوراک دی، نو دا تمام حیوانات خوراک کوي، دی یو ضرورت دی د هر زناور، ضرورت دی خوراک به کوي، غوا، میخه، ګډه، چیلې، اوښان، سپی، پیشو، ماشی، میږي، دا تمام حیوانات که دا حلال دی او که حرام دی، دا تمام حیوانات خوراک کوي. نو دا دغه حیواناتو نیت وغیره نشته چې من خوراک سله کوو، خو بس یو تقاضا ده او پوره کوي، او انسان هم خوراک کوي. نو بیا په انسانانو کې دا کافر انسان چې دی نو د خدای د رضا اراده ځکه نشته چې خدای مني نه، او د دنیا قسم قسم خیالات په ذهن کې راځي چې دا طعام د دې دپاره خورم او د دې دپاره خورم، ارادې به اړه کې وي، نو د کافر طعام خوړل هیڅ ثواب پکې نشته دی. البته مسلمان دی نو دی چې طعام خوري نو دی په زړه کې دا راولي چې زه طعام خورم، که او نه خورم نو زما بدن کې به طاقت نه وي، نو چې بدن کې مې طاقت نی نو زه به مانځه ته ودرېدی نشم، مونځ به نشم کولی. د لوږې د لاسه به داسې نور عبادات کولی نشم، نو زه طعام دې دپاره خورم چې بدن کې مې طاقت پیدا شي او د الله عبادت پې وکم، نو د ده تقاضا هم پوره شو، طعام یې مو خوړه، طعام د وخوړه، تقاضا یې پوره شوه، خو ثواب یې پې زیاتي وشو. او دا طعام داسې دی لکه چې د
د سره په خدای حساب نه کوي، د نه دی خوړلی. بداله ثواب کاته کې اولی کلی شو او د حساب کتاب کاته کې دا نه لیکلی کېږي د پسې چې تا دونه طعام خوړلی د دې څه وکړل. اجر او ثواب په الله پاک ورکوي.